الله دې قوم د تباکولو د هلاکت د انجام نه یریږي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ لیل نام کی سورت دے او په ترتیب کی 92 نمبر دے او نزول کی دا 9 نمبر دے. پدې کې رب العالمین شواهد او قسمونه ذکر کوي فراتلو د قیامت او حال ذکر کوي د مؤمنانو او د اوصاف ذکر کوي او بیا حال ذکر کوي د منکرینو او د هغه اوصاف زامه او کبیحه ذکر کوي او اخر کې اخرت او د قیامت طرف ته ترغیب ده او زجر دین منون کو تا. بسم الله الرحمن الرحیم. واللیل قسم دی ما پشپه اذا یغشا کل چی پټ کی خلق پتیار کې د تیار د وجن خلق پټ کی. والنهار قسم دی ما فرض اذا تجلا کل چی روحان شي ظلمت دلیل لاړ شي نو دا روحان شي. وما خلق الذکر والانثى او هغه ذات چې پیدا کړي دې نر ول انثى او زنانا. ان سعیکم لشتا دا دور قسمونه په دې خبرو چې بشک کوشش تاسو لشتا خامخا جدا جدا مختلف دي. د بعضی کوشش د آخرت او د قبر لپاره او هغه لپاره مهنت کوي سوچونه کوي فکرونه کوي او چا سوچ او فکر هغه د دنیا لپاره. فاما من هر شیا وسوګ دې اعطوا چې مال ور کړي الله په دین کې وتقا او د الله نه یریدلې اوامر دې فزې زیاده کړی او نواهیونه اجتناب کړي. وصدق بالحسنا او باور کړي دې تصدیق کړي دې بالحسنا په شریعت نیک تصدیق کړي دې دا کلمې خیستا چې لا اله الا الله دې بالحسنا ای بالملت الحسنا چې هغه ملت د اسلام دې. فسنيسره لليسرى فزر دې آسانی بو کودتا لليسرى دا آسان لارې د پاره یعنی د ته په شریعت الباسان کو. واما من بخلا او هر چا غسوک دې چې بخل کړي کمزه کې مال لګول فرض دینو دې لګینا. واستغنا او ځانې به پروا کړي دې اے واستغنا بشهوات الدنيا عن نعیم العقبہ ځانې به پروا کړي دې په خواهشات د دنیا د نعمتونو د عقبہ او د آخرت نا. وکذب بالحسنا او د دروغ نسبت کړي دې هغه دین خیرته د دین اسلام نه. فسنيسره للعسرى زرد چې آسانی وو کو د فارا للعسرى اغلار سخت تا. وما یغنی عنه ماله اس فائدہ ورن کی د تمال د اذا تردى کل شر هلاک شی او مرشی. د اذا تردى یو معنا و هلاکا او دویم معنا علامہ ابن جوزی رحم الله تفسیر القرآن کې دا ذکر چې اذا تردى اے سقط فی القبر کله چې په قبر کې ور غورځي نو مال به اس فائدہ ورن کی. یا تردى وېدا ماخوذ دے دا غردانا. اذا تردى کله چې د کفن په صادرونو کې باندې رون غاړل شي نو بیا بدت د مال څخه فائدہ ورن کی. ان علینا علی الهدى بشک فمن خامخالار خذلی وان لنا علی الاخرة والاولى او بشکا زمون د پاره خامخ اخرت او دنیا را. فانذرتکم نارا تلظا نو يروم تاسو د غور نتلظا چې هغه د شغلو د لمبور ده. لا یصلاها نبوردن کی یغیتا الا الاشقا مگر غډیر بدبختا. امام قرطبی ذکر کړي ګور رسوت خارازی او دلته اشقا دی ولسم آیات کی اتقا راضی نو ویدا اشقا او اتقا دواړه اسم تفضیل دي. نو دا اشقا نه ډیر بدبخت مراد دی او دا اتقا نه ډیر پرهیزګار مراد دی. او باز علماء وایي چې نه دې کې دا فمانا اتقا فمانا د تقیون دی او اشقا فمانا د شقیون دی. کلا اسم تفضیل دا په وزن
دا په موضع د فعیل کې راځي لکه ور قرآن شریف کې راځي هو اهون علیه نو دې کې دا اهون په معنا د هینن له او الله اکبر په معنا د کبیرن له نو کلا افعال وزن دا په وزن د فعیل راځي نو د اشقان مراد دې کې شقیون له او د اتقان مراد تقیون له لك الله اکبر کی اکبر په معنا د کبیر دی لا یصلا الا الاشقا نبوردن کیږي دی ورته مگر هغه بدبخت یا ډیر بدبخت الذي هغه بدبخت کذب وتولى چې هغه دروغ نسبت کړي دی دین ته په اعتبار د زړه وتولى او اورېدل نه دا غینه په اعتبار د بدن نو کذب بقلبه وتولى عن العمل بجوارحه یا کذب وتولى د دروغ نسبت کړي د نبی عليه السلام ته وتولى او اورېدل د ایمان وروړو په نبی عليه السلام وسيجنبها الاتقى د دې آیات بارکه د علماء اتفاق د شرار ابو بکر رضی الله عنه مبارک نازل شوه اگر چې حکم عام نه ورا ابو بکر رضی اللہ عنہ ته تمام امت مقابله کی اتقا ویلی وسيجنبها الاتقا او زرد چې بچ بکړې شي د ورنا الاتقا غډیر پرزګارا الذي غډیر پرزګارا یوتی ماله یتزکا چې ورکوي غمال خپل یتزکا دې لپاره چې خپل ځان پاکوي وما لأحد عنده او نوی چالرا عنده دا غسر من نعمت سنعمت تجزا چه بدل ورکول شگن داغی وی غلامان ازادون مفسرین لکلی نوالد سے بولوی دا سی تکڑا تکڑا ازاد وچی جہاد کی پکار رازی اغوی زما دا مقصد بنے بس کہ زما مقصد دا اللہ رضا چې دا سیر تکړه غلام نیوی چې په جهاد کې پکار راځي کوم ته سړی دا سنیت کی نا وای دا سور الوینت ته هغه وینا زما په کې دانیت هم نه وما لحدن عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر د پاره د لټولو د وجه د خپل رب العلا چې الله اوچته ولا سوف يرضى او زرد چې دې به خوشاله شي بسم الله